مرګرو وړوکی ډان مې رانیولی دی وګورې چې دی موږ سره څنګه چل کوي تروپر څنګه یې خیر دی وایي تروپر مې څه نامه ده روپل السلام علیکم وعلیکم السلام وایي تا نامې لوګی کې څه نامه ده رحمان علي رحمان علي ښه په دا مې پوه کړه چې هغه څه شی دی که نه هغه څه شی دی هغه څه شی دی نو بیا هغه څه شی دی انګازي ټي وي ګرانو کتونکو السلام علیکم امید ده چې تاسو روغ جوړ خوشحاله یو ستاسو کوربه کې سفریده حاضر یم په پروګرام کې نن راغلی یو د ضلع خیبر تاریخي ځای ته دره خیبر ته نو دلته کې چې کوم دی مونږ راوړی دی پروګرام راځئ چې وخاندو السلام علیکم وعلیکم سلام خیر راغلو خیر اوسې ډېره شکریه چې موږ له هم ټیم راکړو ویلې نه ته خو په مونږ ګران یې نو ته خو چې په مونږ ګران نه وې بیا له ټیم چېرته یې کوو په دا مې پوه کړه چې نامه یې راته ونه ښیله وحید خان منامه و دلته مې دوکانونه دي هولسیل ها او پچھلے 12 سال سے ہم ادھر ہی دلته کې کار کوي ها دا راته وایه چې څه شی دی څه شی دی اته شاید څه شی دی چې ما ته کسه لګ نه بس له وضع خواټالو لږ زر ویا چې ویخ یې په سر کې دی چې ویخ یې په سار کې دا پیاز وای جار مې کېنه وعلیکم السلام څه نامه ده شهریار افریدی شهریار افریدی کوم علاقې خیبر خیبر کې کوم کلي سلطان خیلو دا راته وایي چې هغه څه شی دی چې ویخ یې په سر کې وي ویخ په سر کې پیاز پیاز وعلیکم سلام مشر مې څه نامه ده درویش درویش درویشه خفه کېږي خو نه که نه ګاپ یې لږه و بیخي خامخا پرید ګاپ لګه چوله نه نه ډېر پرې کېږو نه دا راته وایم چې هغه څه شی دی چې ویخ یې په سر کې وي ویخ یې په سر کې ګوپي السلام علیکم د تروپر مې څه نامه ده څه نامه دی دا مردواړه مارمان ارمان داسې وایه هغه څه شی دی چې ویخ یې په سر کې وي اچھا چې ویخ په سر کې څه خبرو پته نه څه کوي وي ویخ په سر کې ورګه ویخ په سر کې وای ورته لري وعلیکم سلام روکی مې څه نامه ده روکی مې څه نامه ده اختر علي کم یو اختر علي ته خو لالی یې اختر علي هم اختر علي ښه ما ویل چې که لالی یې دی ته ویل چې لالی که نه لالی کوم علاقې یې دا سلطان خیل یم سلطان خیل یې یعنې چې هغه څه شی دی چې ورته ګورم ثواب دی او چې ورته نه ګورم ثواب دی چې ورته ګورم ثواب دی چې ورته نه ګورم اوس ونه یې چې غوا قرآن شریف زوی مې څه نامه ده سودیس کم کلی ہے زه سلطان خیلو ها وہ سبق بھی ہے شام کے وطم کې شابه سي او دا راته وایه چې ورته قسم ثواب دی او چې ورته نه قسم ثواب دی دا څه شی دی السلام علیکم زویه وعلیکم سلام نومه یې څه ده اریان اریان په څه شي اریان یې پیسو نه اریان دی ښه هغه څه شی دی چې ورته قسم ثواب دی او چې ورته نه قسم ثواب دی قرآن مجید السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه یې تروپر شکر دی الله پاک نه ډېر طبیعت څه ښه دی که خیر نه سے الله دې عزت کړي او څه نامه دی شاهد شاهد یې ها نو هغه څه شی دی یعنې هغه څه شی دی صحیح چې هم ورته قسم ثواب دی او که نه ورته قسم ثواب دی چې ورته قسم ثواب دی او چې ما ته خو کلمه خور علیکم مشرف وعلیکم السلام ستړي بشو خیر اولاد کړه نومه یې څه ده نام ہے عبدالغفور غفور خاص ستړی مشه ښه یې بالکل افنه کړی ته چې معلومیږي راته ښه دا راته وایم چې څه شی دی څه شی دی
هغه بارک چې خدای ان شاء الله مره ولیا چې وتا قسم ثواب دی او چې وتا نه قسم ثواب دی چې ورته قسم ثواب دی اے چې ورته نه قسم ثواب دی کنه نو چې ورته قسم ثواب دی خو کور شریف شو ها او چې ورته نه قسم کړه اے نو بس خدای د خیر وکړي نه امين ګندګيري وکړه مرګرو وړو کې ډان مې رانی ولای وګورې چې دا موږ سره څنګه چل کوي تر پر څنګه یې خیر ده وې تر پر مڅ نه ما ده روپن اے توسه نه مخبل څه نه ما مو خپل نامه کوم د دیو هغه ته یم کنه مو تر پر نه یې ها یم دې کنه اے کنه دا مې ویل خو و سبق خو ویلې اے څومره یګورا سم پرې شابسي ته نه په واخلم درته وایا چې هغه کوم شی دی ها څه شی اكون خیر اے چې ویخ په سر کې وي ویخه په سر کې اے دا کوم وټ وره ته پیدا السلام علیکم وعلیکم السلام خیر او دوست طبیعت مزاج کور کله وطن ټول خدي اعظم خی تچخوي نو مې څه نور الحق ها؟ نور الحق نور الحق و شابسي ها نو خلق ویي کنه خلق ویي مو نه دی ویلي چې څه شي چې ویخ په سر کې وي هغه پیاز عین راغله السلام علیکم علیکم السلام یخنی دا که ساړه یخنی ساړه نه ده سودان ده دا نامه څه ده علي شیر علي شیر علي شیر هم دغه علاقې کې کلی نه دغه علاقې علاقې کې کلی کلمه مې علاقې مې علاقې مې کلی مې دواړه کنه. سمار څه د قبضه کړی دي نو څه شي دی هغه تشه هغه څه شي دی و خو یا یا مې تا کنه نو صبر خو کوه کنه څنګه مې لګای کې چې ویخي ها سر کې وي ویختا چای ته دغه مخبل مو غاب ما لګاو کنه غاب نه لګ غاب ما لګرانو کتونکو تاسو قتل چې موږ د تاریخي خیبر دره کې موجود یو دلته کې موږ یو دوه سواله راوړیو او ځنې ملګرو پکې جواب ټیک را کړی دی خو اوس غیب دی هغه پته نه لګي چې چېرته یې راسره یو سوال و چې هغه څه شی دی چې په سر کې ویښ وي نو د هغې جواب دی ویښته ویښته چې کوم دی په سر کې وي نو ویښ هم په سر کې وي او بل سوال دی مونږ چې کوم دی هغه دی چې ورته ګورم ثواب دی او چې ورته نه ګورم ثواب دی نو خلکو ملګرو خو چې کوم دی ماته د قرآن پاک په هغه کې جواب راکړلو خو دا سوال چې کوم دی د مونږ داسې نور پروګرام کې دی بخښنه غواړو د هغو نه د دې جواب دی ثواب خان کوم یو سړی چې دی د هغه نامه ده ثواب خان نو که ثواب خان ته قسم ثواب دی او که ته نه قسم ثواب دی نو دغسې جواب یو نو د تاسو ټولو ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ له مینه راکړه محبت هم راکړو خوشحاله اوسو بل پروګرام پورې غواړي کې سفري د اجازت د الله په امان